د ملي دفاع وزارت له لوري په خپرو شوو خبرپاڼو کې طالبانو ته د اوښتو تلفاتو شمیرې. په تیرو څلورو ساعتونو کې 396 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې په لغمان، لوګر، پکتیکا، غزني، غور، بادغیس، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 239 طالبان وژلي او 150 نورې ټپیان کړي دي او 2 تنه نورې ژوندي هم نیولي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو د طالبانو 18 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو کشف کړي او شنډ کړي دي. بلخوا هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې د یو قومندان په ګډون 8 طالبان ووژل شول. ملي دفاع وزارت وایي نن له غرمې مخکې هوایي ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه اړوند بولان کلا سیمه کې د ترهګرو طالبانو په نښه کړل چې په پایله کې طالبانو د سرې قطعې قومندان ملا مطیع الله په ګډون 8 تنه ترهګر ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. په دغه بریدونو کې د دښمن یو راکټ، یو پیکا او همدارنګه 4 کلنشکوپونه هم له منځه یوړل شول. تیره یوه اونۍ کې 3909 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې افغان ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې 2316 طالبان وژلي، 1412 ټپیان کړي او 102 تنه نورې ژوندي نیولي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.